د ځوانکو په اړه د خلکو 15 غلط باورونه. سلام، ستړي مشئ. که چیرې تاسو هم له دغه ستونزې سره لاس او ګریوان یاست، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ځینې خلک د خپلې روغتیا په اړه ډېر حساس وي، خو کله چې دغو خلکو ته ځینې جلدي ناروغۍ پیدا شي، نو خورا اندېښمن شي او په بېلابېلو غلطو او خرافاتي خبرو باندې باور وکړي، چې په پای کې د دوی د ناروغۍ د زیاتېدو او د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو لامل شي. په دې لیکنه کې 15 هغه غلط باورونه درته بیانوو چې له امله یې ډېر خلک په غلطو کړنو لاس پورې کوي. لومړی زه چې پر بدن باندې پیدا شوي دانې ونه شکوم، نو بیا یې داغ پاتې کېږي. دا بالکل بې ځایه فکر دی، ځکه چې دانې چې کله په خپله وچ وي، نو داغ یې نه پاتې کېږي. خو که چېرته تداوي ونه شي او د پوستکي بخار بیخي زیات شي، نو بیا پر پوستکي باندې د دانو داغونه پاتې کېږي. دویم، په کورنۍ درملو سره کولی شو د مخ بخار او دانې ختمې کړو. جلدي بخار په پرله پسې مراقبتونو سره ښه کېږي، خو د کورنۍ درملو په وسیله هیڅکله هم دغه بخار نشي ختمېدی. له ډاکټر سره د مشورې نه پرته یوناني درمل او بېلابېل مواد یا میوهي ماسکونه د غاښو کرم لیمو د جلد لپاره ډېر زیات خطرناک ثابتېدی شي او د انسان لپاره مختلف عوارض پیدا کوي. دریم، آخر نه آخر به جلدي ناروغۍ ښه شي، ځکه خو درملنې ته یې اړتیا نشته. خو جلدي ناروغۍ د وخت له تېرېدو سره ښه کېږي، خو داغونه یې پر پوستکي پاتې کېږي او د بدن د ښکلا د کموالي او زیانمنوالي سبب ګرځي. نو پکار ده چې د جلدي ناروغۍ درملنه وشي او د پوستکي د ښکلا له زیانمنوالي څخه مخنیوی وشي. څلورم، که په صحیح توګه پرهیز وکړئ، نو د پوستکي ناروغي به مو ښې شي. دا صحیح خبره نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې یوې څېړنې هم نه ده په ډاګه کړې چې په پرهیز سره د پوستکي ناروغۍ ښې کېږي. ځینې خواړه کیدای شي چې د پوستکي د ناروغۍ په کموالي کې برخه ولري، خو په پوره توګه هیڅ خواړه هم نشي کولی چې د پوستکي ناروغۍ ښې کړي. پنځم، درمل د ځوانکو او د پوستکي د ناروغۍ لپاره ګټه نه کوي. د ځواني دانې او د پوستکي ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې په منظم کنټرول او درملنې سره ښې کېدای شي، خو د اوږدې درملنې لپاره اړتیا ده چې شاوخوا له 3 تر 6 میاشتو وخت نیسي. او که چېرته دغه ناروغۍ په عادي ډول ښې نه شي، نو بیا لازمه ده چې د یادو ناروغۍ جدي درملنه او له مایکرودار ماشین او لیزر نه ګټه واخیستل شي.